طالبانو د پاکستان ضد اقدام وکړ. پر پاکستان یې مهم بندیز ولګاوه. دا چې څه نو هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د تورخم ګمرک له لارې د ډبرو سکرو صادرات ودرول شي. د اسلامي امارت د مالیې وزارت په ډاګه کړې چې له دې وروسته د تورخم ګمرک له لارې پر ډبرو سکرو بار موټرو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د مالیې وزارت په داسې حال کې دغه پریکړه د ټینګار وړ بولي چې د تازه میوو د صادراتو لپاره نه یوازې اسانتیاوې رامنځته شي بلکې د میوو د خرابېدو مخه هم ونیول شي. مالیې وزارت څرګنده کړې اوس په افغانستان کې د تازه میوو موسم دی او په زیاته اندازه تازه میوې د تورخم ګمرک له لارې صادریږي. دغه فصلي میوو د خرابېدو او له ترافیکي تراکم څخه د مخنیوي په موخه د تورخم ګمرک به د ډبرو د سکرو د صادراتو پر مخ بند وي. د یاد وزارت د ټینګار له مخې د ډبرو سکرو بار وړونکي موټر چلوونکي د پکتیکا او خوست ګمرکونو له لارې خپل صادرات ترسره کړي. قدرمن لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.